ما ته چا ویل دا قرآن ولې په سر نیسي؟ ما دا ځکه چې دا قرآن ورته په سر باندې نیسي، ورته وایي تا دې دا قرآن وایي که ته په دې کور کې ښه زندګي تېروې. اور په شروع که اور په دې کور کې ټول وسوځه. او یا د واده د شپې ثبوت دی نه بعضې زنانه غواړي، دا حرام کار دی، دا د حیا نه اوتې خبره ده، د بې شرمۍ خبره ده. نو دا هم ښځه به ستا یو په انتظار به ورته بل څوک ناست دي. اکثره دا پوټخې نه دي، پوټخې دا سپین سرې دا ورانه دی کې ډېر زیات دي. بیرون به یې راوباسي او دیګ به یې پخ کړی. هله دا وخت له په دې کې سمسۍ ووهه او دا وخت له لاسونه دې بختور شو، هله ناوې پل واخله او شا بزر شه بل واخله او پل دې بختور شو. دقه ناوې ته وایم که داسې درنه مطالبه کې پښو ته کته کېږي دې پښې نه نیسي او په دا ځمکه ځمکه یې وهه. زړه کې خو وایي صبر وکړه زه به ستا پوستکی په خپل بچي وباسم. تشناب ته لاړه بېرته راغی بله جوړه ده، ډوډۍ ته چې کښېني بله جوړه ده، چای چې څکي بله جوړه ده. ځان سره به دا په غاړه کې کوم پچېګانې چې د نجونو اچولي که نه دا ټول ترې ډکي. هلته ځه وروره دی قلمي شو، دی ضد آفتاب شو، دی فلان شو، دی قلم ابرو شو، ټول جنجالونه. سمسۍ ښځې به یې سمسۍ نجونې به یې ځان نه به شیشه کې جوړې کړي. هوټل کې ډوډۍ ورکول چې د چا وس نه کېږي په هغې باندې لازمه نه ده، او که چا پې باندې زور وکړو ګناه ده.